دوستانو، د فلمونو، شهرت او د جسم نمایش لنړۍ نه یوه مشهوره اداکاره داسې د اسلام لور ته راغله چې ټول خلک حیران شول. نن به تاسو ته د یوې نامتو فلمي اداکارې داسې رښتینې کیسه وایو چې د حق لارې ته راغله او مسلمان شوه. که تاسې زموږ چینل ته نوی یاست نو سبسکرایب وکړئ او د بیل آیکن هم کیکاږئ. دوستانو، د مشهورو فلمي ستورو له ډلې یوه اداکاره مارشلا انجلو وه چې وروسته یې اسلامي نوم فاطمه عبدالله کیښود. هغې د اسلام قبولولو وروسته وویل چې اوس ځان ډیر خوشحاله، آرام او باعزته احساسوم. مارشلا په ایټالیا کې د عیسائی کورنۍ کې زیږیدلې وه. د ماشومتوب نه یې د هنر او شهرت شوق درلود، نو د اداکاري اکاډمي ته داخله شوه. لږ وخت وروسته ورته د ماډلینګ او فلمونو وړاندیزونه وشول. هغې ډیر ژر د شهرت لوړو څوکو ته ځان ورسوه. په ایټالیا کې یې نوم جوړ شو او بیا مشهور فلم جوړ کوونکي ورته د فلم د مرکزي کردار وړاندیز وکړ. دغه فلم ډیر کامیاب شو او د هغې ژوند یوه ورځ د فلم د شوټینګ لپاره داسې سیمې ته لاړه چې هلته خاموشي او سکون و. هغې ولیدل چې ځایي خلک ډیر نرم، با اخلاقه او د عبادت خلک دي. کله چې د جماعت نه د اذان غږ واورید نو زړه یې نرم شو او عجیبه سکون یې احساس کړ. هغې ویل، ما پخوا فکر کوه چې مسلمانان سخت خلک دي، خو کله چې مې له نږدې وکتل نو هغوی ډیر مهربان، با ادبه او نیک انسانان وو. له شوټینګ وروسته بیرته ایټالیا ته لاړه، خو ذهن یې هماغه صحنو نیولي وو. د جماعت عبادت، د خلکو اخلاق او د اسلام ښکلا یې هیریدل نه و. وروسته یوه اسلامي مرکز ته ولاړه. هلته خلکو ورسره ډیر ښه چلند وکړ. قرآن مجید یې د ایټالوي ژبې ژباړه ورکړه. هغې قرآن ولست او د اسلام حقیقت یې وپیژاند. مارشلا وویل، ما احساس کړ چې اسلام د رڼا، پاکي، حیا او مینې دین دی. څو میاشتې وروسته یې پریکړه وکړه چې اسلام قبول کړي. هغې کلمه وویله او مسلمانه شوه. بیا یې خپل نوم فاطمه عبدالله کیښود. هغې ویل، ما د شهرت، دولت او دنیا هر څه ولیدل، خو اصلي سکون می په اسلام کې وموند. اوس فاطمه عبدالله نورو خلکو ته هم د اسلام دعوت ورکوي او وایي چې اسلام د امن، محبت او رحمت دین دی. الله تعالی دې هغې ته استقامت ورکړي او موږ ټولو ته دې د ایمان سره ښه خاتمه نصیب کړي.